ملا یعقوب طالبانو ته د خدای په خاطر په سمه توګه اطاعت وکړئ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرسته په منسوب یو خپاره شوي پیغام کې د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د بې نظمیو له موجودیت او سرغړونو څخه شکایت شوی. ملا محمد یعقوب ته په منسوب د غږیز پیغام کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی و د ثبت دقیقه نیټه یې نه ده معلومه، مسؤلیتونو ته د ځواکونو په پاملرنې ټینګار شوی او ویل شوي چې د طالب ځواکونو ترمنځ بې نظمي او له لارښوونو سرغړونې د دې لامل شوي چې د طالبانو مخالفین د بغلان خوست ولسوالۍ ځینې برخې ونیسي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریه بارکزي وایي زه فکر کوم له طالبانو څخه هغه توقع باید ونه لرو چې له یو سم سیاسي اردو یا هغو قطعاتو څخه یې موږ پخوا درلودل وشي. دوی صرف جنګیالي دي او جنګ لپاره تیاری نیسي، د امنیت تامین او د قانون د حاکمیت په برخه کې نه پوهیږي او نه هم تجربه لري. عام افغانان او د چارو کارپوهان پر طالبانو باندې انتقاد هم کوي چې ځواکونه یې ځانګړي نظامي یونیفورم نه لري. که څه هم طالبان د افغانستان په اکثریت برخو کې کنټرول لري، خو په پنجشیر ولایت، د بغلان ولایت، د اندراب په درېګونو ولسوالیو، د تخار په ورسج ولسوالۍ او د پروان په ځینو برخو کې طالبانو د مقاومت ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.